ودان زما اشنا و لنډه خو واقعي کیسه. لیکوال حبیب کامران، وړاندې کوونکی قسمت الله همت. که هر څومره ووایم چې شهید ودان صاحب له حافظې وباسم خو نه کېږي. تېر کال دا وخت سخت ناروغ وم. کابل ته د کار د پیدا کولو لپاره تللی وم. هوا سخته سړه وه. دا چې زه له پاسته خوست ته یخچال کابل ته لاړ وم، پر یوه او بل ملګری به ورته روان شوم. یوه اونۍ وخت به مې تېر کړی وي چې په دې وخت کې سخت ناروغ شوم. جیب مې پاک سوتره خالي و. یو مازدیګر چې فیسبوک کې مصروف هم نه ګورم چې ودان صاحب راته میسیج وکړو. لیکلي ول اشنا کابل ته راغلی او زموږ پوښتنه هم نه کوي. ما چې خبره ورلیکله تر هغې ویل دوهمه خبره دې نه اورم، عاجل کارتناو ته راشه، زه به درته له سره کیسې سره منتظر وم. مال سمه ده ودان صاحب، زه در لنډ یم، بس نور ته راغلم. شل دقیقې وروسته د ودان ځای ته ورغلم. روغبړ مې ورسره وکړو. پر ټاکنیزو سیالیو مې پرېمان ګپ شپ وکړ. زه هغه وخت د اتمر صاحب له ټیم سره وم او د په ټول اخلاص دولت ساز ټیم ته کمپاین کوو. ودان ډېر یو عجیب انسان و. ویل چې زموږ ستاسې وروري به په دې موقتي شیانو نه خرابوو. دا چې زه له ودان کشر وم، خو ودان راته زیاته کړ چې کامرانه ډېر عالي راتلونکی لري، خو پام چې سیاسون دې دوکه نه کړي او د چا پر درکړل شویو امتیازاتو مه خوشحالېږه. ورغبرګه مې کړه. بالکل سم وایي ودان صاحب. د همدې ورځې له مازدیګر در واخله تر ماښامو د کابل یو رنګین ماښامۍ په چکر تیر کړ. د شپې د ډوډۍ لپاره د ودان صاحب یو دوست رحمان احمدزي کور ته لاړو چې اوس د ودان پر ځای د ولس ژغورنې ټولنې رئیس دی. ودان زه په ډېرو لوړو القابو خپلو ملګرو ته ورپېژندم او ورته ویلې چې کامران که مومره مه ګورئ، ټاپ لیکوال دی او د ځانګړي فکر خاوند دی. ودان اشنا د خدای وبخښي ډېر قدر یې راکړو. د شپې بیرته د ولس ژغورنې ټولنې دفتر ته راغلو. تر 2 بجو مو یو بل ته پریمان زړونه خالي کړل او ډېرې خوږې او ترخې کیسې مو وکړې. ودان چې یو صادق او سپین زړی انسان ویلې چې صفا خبره کوه، کابل ته ولې راغلی؟ مال ودان صاحب له تا به یې څه پټوم؟ خوست کې فکري یارانو دومره کنځاوې راته کړې چې زه وایم یو عمر به یې جبران نه کړم او اوس ډارېږم چې هسې نه څوک مې ونه وژني. سخت بې وسه او بې کسه یم. مال کابل کې به یو وړه دنده واخلم چې د خپلو زده کړو مصرف ترې پوره کوم او ترڅنګ یې انګلیسي او دري هم پخه کړم. ودان ویل قربان دې شم، دغسې وروره وار به نه خطا کوې. بس نو ودان داسې څوک و چې د زړه خبره ورته شوه. ویل یې له خوستوالو سخت ګیلمن یم. مال ټول دغسې یو. ویل یې ته غم مه کوه، اول زه درته دنده پیدا کوم، که بیا ونه شوه نو موږ یو ډلګۍ ملګري یو. هغوی ته به دې معرفي کړم. هره میاشت به ستا لپاره پیسې ټولوو او ستا ګزاره به پرې کېږي، خو پر خپل تصمیم دې ټینګ ودرېږه او خوست ته مه ځه. سهار یې وختي د لمونځ کولو لپاره پورته کړم. د ورځې د جریان لپاره مو تیاری ونیوه. د غرمې مهال یې په لومړي ځل د خوست مشر ورور نعمت الله احمدي دفتر ته وروستم. له احمدي صاحب سره یې معرفي کړم. کله چې له احمدي صاحب رخصتېدو، احمدي صاحب تر موټره بدرګه کړو او ودان ویل چې کامران احمدي ته چې څوک راشي نو چې کله رخصتېږي نو د کور تر دروازې حتما ورسره ځي. مال زه قربان شم. ملګرو بس نو ودان دومره خوږ سړی و چې هره شیبه په ناسته او ولاړې تر ډېر څه زده کېدل. کټر افغان و. ډېرې خوږې خبرې به یې کولې. موټر ته کېناستو، پغمان ته یې په چکر له یو بل ملګري سره بوتلم. هلته یې ډېر مصرف هم وکړ. مال ما مه خفه کوه. یو وخت په واورو کې موټر رانه بند شو. بیا ګل پاچا مجاهدي صاحب سره مخ شو. د هغه ملګرو مرسته وکړه، خو د ودان د سپینکي موټر مخ ته تخته ماته شوه. له پغمان څخه په تور ماښام ښار ته را روان شو. پر لاره مو خوندوره موسیقي واورېده. ښار ته په نږدې کېدو یې زما وضعیت ولیده چې ناروغي مې ورو ورو کمزوری کوي. نو سیده یې د عادي روغتون ته بوتلم. پر یو خوستي متخصص ځوان ډاکټر یې وکتم او هغه د 1500 افغانیو دوا راته ولیکله. د هر څه پیسې ودان ورکړې. مال کاشکې ورورو چې له خوسته ته پرلمان ته ولاړ وی. د خدای او د ولس په زور مو کامیابولې. ویې خندل. پروا نه کوي، زه همداسې آزاد ښه یم. ویلې کامرانه که
په رښتیا کابل کې د پاتې کېدو هوډ لرې نو سر له سبا د ولس ژغورنې ټولنې په رهبرۍ کې راسره نیسم او همدلته د ټولنې په دفتر کې تر هغو خورا او څښه چې تر څو د دنده پیدا کړي نه وي هیڅ حساب یې مه منه مال نه زه مماګانو کره اوسېږم د هغوی همدا یو لمسی یم ما ډېر نازوي بس نو ماخوستن مو ترې رخصت واخیست ما بل ځای لیدن لرله او ده هم ویل چې نن کور ته ځم زموږ خو نور څوک نشته د ادې او بابا مې راته اندېښنه وي مال اجازې ته اړتیا نشته ته خپله ناروغ یې شوګر لرې ژوندی اوسې ودان صاحب ویې خندل او په مسکا یې وویل چې ګوره نور سیاسي خبرو ته ډېر زړه مه خوره حالات په یوه شپه کې بدلیږي را بدلیږي یو ځای هم منظم سیستم نشته د همدې خبرو د دوام پر مهال په ټوکو کې وویل چې په پښتنو کې به فیض ځلاند منې چې د ولسمشر غني مخالفت یې ښه په نر او دایم او قایم وکړ او شاه حسین مرتضوي به هم منې چې په مرګ به یې له ولسمشر واناړوي له دې وروسته له ودان سره بیا مخ شوم لیدنې کتنې مو ډېرې کولې هر ځل به یې راته دا سپارښتنه کوله چې د زده کړو ترڅنګ له خلکو سره صمیمانه اړیکې زیاتې کړم او ساتنه یې وکړم ودان پر خوله تریخ و کله کله به یې شاید ډېر دوستان په یو نیم شي خفه کړي وي خو ودان ډېر ستر فطرت لره ډېر عظیم عاطفه لرونکی او خندان انسان و د ده پر شونډو دوامداره خندا مې هیڅ نه هېرېږي یو ښه عادت یې دا و چې ډېره لویه لانجه به یې هم په یوه مسکا حلوله یو سهار له چایو خوړلو وروسته مې د کوټې دیوال ته تکیه ووهله غوښتل مې فیسبوک وګورم ناببره مې د ودان پر ګڼو انځورونو سترګې ولګېدې مال ممکن چرته یې نوې دندې اخیستې وي یو ځای مې ولیده چې یو سوځېدلی موټر هم د ودان له عکس سره یو ځای پورته شوی دی لاسونه مې وترېدل شیبه کېده چې پر مخامخ لوی عنوان مې سترګې ولګېدی هغلته یو خبریال ورور لیکلي و نور ودان له موږ سره نشته چې مې ابۍ دادا خبرېږي مال به زنا په ململ تړلې وینا د ژوند بې خونده نغمه زومه چې شور مې نه و دا زموږ د سترګو وړاندې غني ګوره څه تېرېږي دا زموږ د سترګو وړاندې غني ګوره څه تېرېږي یو باتور ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړېږي یو باتور د ژوند بې خونده نغمه زومه چې شور مې نه و چا تر یو ځایه بدرګه نه کړم او سور مې نه و د تنهایۍ احساس ملګرو راته هله وشو پاچا مې ورور ذمهوار وغوښتو او ورور مې نه و ما به بښې چې هرکلي ته دې در پورته نه شوم تنها بېلتون مې زړه اوبه و د زړه زور مې نه و روح یې ښاد او وطن پرست یاد یې تل پاتې پای